أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورہ صف مدنی سورت تے پدے کے 44 آیتنا او 2 رکوگانی. د مخ کی سورت سره ربط د دې دار چې مخ کی الله پاک مومنان منکو چې تاسو د مشرکانو سره دوستانه مکو. نو په دې صورت کې ترقی د چې تاسو د هغو سره جنگ او جهاد کوئ. تعلق او دوستانه دا خلری خبره بلکې د هغو سره به تاسو د دین وروسته جهاد کوئ چې چرته وته نږدې هم نشئ او دو چرته به تاسو باندې زورور او غالب نشي. الله پاک فرمای سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح وای الله پاک لره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. بل ځای الله پاک فرمای و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. چې هر شی د الله پاک تسبیح او حمد وای لیکن تاسو په هغه باندې پوهیږئ. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے مومنانو ولی وای تاسو په جبه باندې هغه څه لا تفعلون چې تاسو نه کوئ په عمل کې. یعنی په جبه خبرې کوي لیکن عمل په هغه باندې نه کوي. کبر مقتا عند الله. غټه وجه د غصې د الله پاک ته غټه وجه د غصې د عند الله پنځ د الله پاک ان تقولوا دا چې تاسو وایي په جبه باندې ما هغه څه لا تفعلون چې عمل پې نه کوي. نن سبا هر انسان هغه پوهه دی او هر انسان هغه دومره په صفایي سره خبرې کوي چې کله انسان سوچ وکړي نو دا هغه نه پوهه دی وایي چې د ده نه به پوهه بل څوک نه. خو چې کله عملی میدان راشي نو بیا د هغې بین هم هلته نه په دغه انسان. نو الله پاک ته زمونږ عملونه برابر کړي. دا معاشره چې څومره تباه ده دا د دې د وجې نه چې مونږ عملي طور باندې د الله قانون ته جوړ نه یو. زباني طور باندې مونږ دا ټول هر څه چې دي دا بیانوو. نو الله پاک دی په مونږ کې عمل راولي. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عبد الله بن سلام رضی الله عنه دے فرمای چې مونږ یو پیره دا خبره اترې کولې د یو بل سره چې داسې کم عمل دی چې الله پاک ته به هغه ډېر محبوب او خوښ. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مونږ د دې خبرې څه ذکر نه وکړ.
نو الله پاک وحی پاغه باندې راولې غلا او پیغمبر علی السلام بیا دغه صحابه کرام راوغختو او هغه ته وی چې تاسو داسې خبرې کوي او دا صورت وته بیا واورو چې یقینا الله پاک يحب الذين خخيها کسان يقاتلون في سبيله چې هغه جنگ کوي په لار د الله پاک صفن صفونه در صفونه كأنهم بنيان مرصوص گویا چې دو دیوال د مرصوص په یو بل کې ننوته داسې دیوال چې د هغې ګټې او خښتې دا په یو بل کې ننوتي او بالکل اواري چې د هغې چوندونه دا هم بند شوي یعنی سیکه پې اړولی شي د دې وجې نه د جماعت صفونه دا هم نیغ او برابرول دا پکاري امام بخاری رحمه الله یو روایت نقل کړی دی چې هغه وایي چې داسې صفونه به صحابه دا برابرول چې د هغو د دې خپو دا ګټۍ او اوږې دا به د یو بل سره برابر و زمونږ صفونه نو هغه چېرته نه برابر وي د هغې وجه دا ده چې مونږ خپل ځان نه نیغو خو مونږ بل نیغو نو د بل په بل باندې د چا اختیار هغه تقریبا چې نه راځي او په خپل ځان باندې هر انسان ته اختیار حاصل دی نو چې په یو شیز د چا اختیار حاصلي او هغه دغه اختیار نه استعمالی او په کم شیز کې د اختیار نه دی حاصل نو په هغې کې به ته خپل اختیار څنګه ولر نو موږ چې کله د صف د برابرېدو ټیم راشي نو هر یو کس دی بل ته ګوري او خپل ځان ته نه ګوري چې ته څنګه ولاړې نو زموږ صفونه ردي د وجې نه برابري او که انسان ورته چېرته ګوري دی په ځان پوه شي نو دی بل طرف ته مخ کړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حضرت موسی علیہ السلام واقعا الله پاک په مثال کې پیش کړي چې کله موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی اے زما قوم لم تؤذونني ولی تاسو خفه کوئ ما وقد تعلمون او حال دار چې یقینا تاسو پوهیږئ انی رسول الله الیکم چې زه رسول د الله پاک را لېږلی شوی تاسو ته بنی اسرائیل حضرت موسی علیہ السلام ته ډېر تکلیفونه رسولي او چې کله حضرت موسی علیہ السلام ورته د جهاد کولو وی نو دو حضرت موسی علیہ السلام ته جواب ورکو فقاتلا انا هاهنا قاعدون انت وربك فقاتلا چې تا او ستارب تاسو جنگ کوي موږ بدل ته ناس نو چې دو دا ناس ته رضان د پاره وغوښتا نو الله پاک هم په دو باندې دغه فیصله وکړه په دغه میدان ته کې سلويخ کاله دو قید شو هر څومره سفر چې بدو وکړو د ورځې به روان شو د ماښامه پورې به سفر وکړو خو چې کله به ودرېدو چې شپه به پرې راغله یا به ستړي شو نو په هغه ځای کې به ولاړ د کم ځینې چې بدو روان شي دا الله پاک ردو د پاره یو قید او جیل جوړ نو الله پاک فرمای فلما زاغوا کله چې دو کاږه شو ازاغ الله قلوبهم نو کاږه کړل الله پاک زړونه ددو دغه ځای الله پاک قید کړو او سلويخ کالو والله لا يهدي القوم الفاسقين الله پاک هدایت نه کوي قوم نافرمانه ته
وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ او کله چې اوی عیسی زوی د مریم بیبي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو انی رسول الله الیکم یقینا ز رسول د الله پاک را لګل شی متا ستا مصدقا په دې حال کې چې تصدیق کوونکی ما لما بین یدی دا هغه سچ مخکې زمانه دی من التورات چې تورات ومبشرا او زیر در کوونکی ما برسول په یو داسې رسول سره یأتی من بعدی چې راځي به په ما پسې رستو اسمه احمد چې نوم د هغه احمد ده فلما جاءهم بالبينات هر کله چې راوړو دوتا واضح دلیلونه یعنی آیاتونه د قران یا معجزات دای راوړو قالوا ندعو هذا سحر مبين چې دا جادو ښکار ده زدی انسان دا الله پاک محروم پاتې کړی دی د ایمان او دغه شان د هر قسمه خیر نه دی محروم پاتې کی نو دو چې کله دلایل ولیدو نخي او معجزات ولیدو نو هغه ته نسبت د داسې کار وکړو چې په خپل نور خلق هم په دوکه کې او په شک کې واچي چې هغه چرته هم ایمان رانه وي وزهم کم زدی قوم چې ده نو هغه د دین په معاملې کې په داسې طریقه باندې رکاوټ جوړيږي چې د هغه د پاره نور اعتراضات او داسې خبري راوباسي چې صفا نشي ویلې چې دا حکم منل یا دا حکم ممن بلکې دا غي د پاره نور اعتراضات لټای او دا غي مقصد دای چې تر دې دین د حکم یا د عمل نه لري اوسه سبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبیح وای الله پاک لرا هغه سچ په اسمانونو کې دي او هغه سچ په زمکه کې دي وهو العزيز الحكيم او هغه زورور حکمتون والده يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لما تقولون ولتاسواي ما هغسا لا تفعلون چې تاسو کوینو یعنی په جبه باری خبري کوي خو عملا په هغه باندې عمل نه کوي کبر مقتن غټ وجد غسیدا عند الله فرزد الله پاک ان تقولوا دا چې تاسو وایي په جبه باندې ما هغسا لا تفعلون چې عمل پې نه کوي ان الله یقینا الله پاک يحب الذين خوخی هغه کسان يقاتلون في سبيله چې دو جنگ کوي په لار د الله پاک کې صفا صفنا كأنهم گویا چې دو بنیان دیوال ده مرصوص ویو بلکی ننوته وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې اوی موسی علیہ السلام قوم خپلتا یا قومي قوم زما لما تؤذونني ولی خبکوی تاسو مالرا وقد تعلمون او حال داره چې یقینا تاسو پوئی گئی
انی رسول اللہ چیزا رسول دا اللہ پاک را لے گلے شیما الیکم تاسوتا فلما زاغو پس ہر کل چیدو کاگشو ازاغ اللہ قلوبهم کاگکڑل اللہ پاک زلونا ددو واللہ لا يهدي القوم الفاسقین اللہ پاک ہدایت نہ کہ قوم فاسقانو تا وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ او کلچ اوی عیسیٰ زوید مریم بی بی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو انی رسول اللہ یقیناً ز رسول دا اللہ پاک را لے گلے شیما الیکم تاسوتا مصدقا پدی حال کی چی تصدیق کون کیما لما بین یدی دا غسا چی مخ کی زمانو من التورات چی تورات تے ومبشرا او خوشخبری بیانون کیما برسول پداس رسول سرا یأتی من بعدی چرازی برستو پما پسی اسمه احمد چنم داغا احمد دے فلما جاءهم ہر کلچ راوڑو دوتا بالبینات فواضح معجزو سرا قالوا دوئے هذا سحر مبین دا جادو خکار دے